بل کس په وګي لاس راته کېږو په دې بندیانو کې چې معروف په مشکل اوبو ډکې دي دا وړې وړې ټپکې زه دوی ته به اوبه ورکولې او ته ووایې اوبه نسته ما ورته ویلې کومه دي چې غوسه راغله دا ټپکه مې چې ووهله له خولې نه وایي اوبه راپورته سولې دا تی وایي نور واس راکې نه ووایي هغوی وایي ولاړ وایي ودي وایي ما ورته ویلې ودي لیده د ما رب دا تی وایي سترګې مړې ونیولې له زندان وده دا قسم په خدای د ښځې طلاق باندې دا خبره وکړه چې تشو ټپکو کې الله پاک اوبه پیدا کړلې ځکه دوی ویلې چې کومه ده د خپل رب نه دي اوبه وغواړه د موږ رب خو هغه رب ده چې په اور کې خلک ساتلی دي د ماهي په خېټه کې ساتلی دي په اوبو کې ساتلی دي د دښمن په کور کې ساتلی دي چې هغه څوک چې د موسی علیه السلام په مرګ پسې ګرځېده په ژوندي نه یې غوښتل چې پوستې کې د هغه په خاطر باندې زرګونه انسانان ووژل الله پاک د فرعون په کور کې ورته غټ کړ نو دا واقعي دي ناشنا او نادرې نورې سوي نور بندیانو سره مو خبرې وکړې ته په الله یقین وکړه شاهین صاحب دومره جرأت ما کې نه و دومره وس نه و چې زه د موبایل کامران کم په بالله که دغه وس ګوتو مې کار نه کو داسې وحشتونه داسې ظلمونه شوي داسې بربریات شوی بل یو سوال جنرال تاسو د ژورنالستانو سره وکتل او د ژورنالستانو سره خبرې وکړې تاسو چې بیا داسې بندي شول ژورنالستانو شاهین صاحب ژورنالستانو ډېر کوشش دا کوه چې له ما نه ځان وباسي ځان یو طرف ته کې دوی چې څه زړه غواړي هغه وکړي خو ما ورته ویل چې صرف تاسو یو کار وکړئ زه هر چېرته ستاسو غواړئ زه مو بیایم ځکه دوی ته طالبانو 4 موټره ګارډ ورکړی سرې قطعې مجاهدین یې ورکړي د امنیت خاطر باندې او ډېر اصرار د مشرانو په موږ دا و چې دا خلکو ته به په دا نه وایي چې دا وکړه چې څه دوی کوي هغه دې وکړي بیا ما د دې په خاطر دوی مې ننګول دا بعضې خبرې به چې دوی وکړي ما ورته التراج دې زرخونه نه ویډیو وکړه دوی کوشش کوي د رازق د کور ویډیو وکړي چې هلته چور سوی د هلته مو ویوړه بارډر خبره یې کوله هلته مو ویوړه دغه د قتلونو د 400 کسانو دوی ویلي